نن هم په دې خبره ولاړ یم او سبا هم ولاړ یم او 20 کاله بعد هم ولاړ یم چې مور او پلار فرق کوي په بچو کې. هغه بچی چې پیسې ګټي، هغه بچی چې مالدار وي، او هغه بچی چې غریب او فقیر وي. د مالداره زوی هم ښه قدر عزت وي، د ښځې هم قدر عزت وي، بلکې د هغې د چرګ او چرګوړي هم قدر عزت وي. او قسم په الله درته کومه غریب زوی به یو ډاکټر وي، یو انجینر به وي، یو پوی به وي، یو هوښیار انسان به وي، جرګمار به وي، خو د دې قدر به نه کېږي. د هغې غوندې قدر نه کېږي چې هغه له غټ سر صرف مال لري، نور هیڅ هم نه لري، په ککر کې هیڅ هم نه لري، خو د دې به قدر هم کېږي، د بچي قدر به هم کېږي، د ښځې قدر به هم کېږي، د هر شي قدر به کېږي. او غریب به ښه هوښیار سړی یا خو پیسه به نه لري. پیسه ډېر ظالم شی دی، مور او پلار هم تبدیله یا. او که دا څوک وایي چې مور او پلار هیڅ فرق نه لري، قسم په الله چې لري. تاسو لاړ شئ د واده کړو نه پوښتنه وکئ. او هغه خلک دا 20 کلن او 25 کلن چې ودونه یې نه کړي، دو ماته کنځلې کوي مور او پلار فرق نه کوي. قسم په الله چې کوي. ولې کوئ تاسو؟ پوښتنه وکئ، په ټولنه کې د واده کړو نه پوښتنه وکئ. نن هم په دې خبره ولاړ یم او 20 کاله بعد هم ولاړ یم. او بله خبره ورته د ملایانو نه پوښتنه وکئ، همدغسې ورته کیسونه ډېر راغلي دي. ځکه تاسو یې نه منئ، تاسو د الله پوهېږي، یو ورځ به یې ومنئ.